د مقاومت جبهې لسګونه غړي طالبانو ته تسلیم شوي دي. په سلامونو مهار کلای کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په پنجشیر کې طالبانو ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادارت کړې ده. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي مایسم تېره شپه د طالبانو له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک کیمرو ته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي وو چې دې کسانو د پنجشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.